اکثر به تاسو دا خبر اوریدلی وي چې دا سیز مکه غیب کړو او که اسمان. خو تاسو ته پته شته چې په ځمکه باندې داسې ځای شته دی چې هلته انسانان، جهازونه او کشته داسې غیبیږي چې چاته پته نه لګي چې دا ځمکه غیب کړو او که اسمان. او بیا تاسو ته پته شته چې دې ایریا ته څه ویل کیږي. نو د دې ایریا نوم دی برمودا ټرایانګل، او دا ځای چې د ویسټ ریجن په نارت اتلانټیک اوشن یعنی په شمالي علاقه کې دی، او دا ځای چې د یو اس سټیټ د فلوریډا او د پورټریکو آیلینډ او د برمودا ترمنځ دی. او بیا د دریوانو د یو ټرایانګل یعنی د یو مثلث شکل جوړ کړي. نو په دې وجه باندې دې ته ویل کیږي برمودا ټرایانګل. د برمودا ټرایانګل د دهشت نه ډکې کیسې خو سپټې نه دي، خو زه به تاسو ته د دې ایریا د هغه مشهور انسیډنټس باره کې خبره کوم. مطلب زه به تاسو ته د هغه واقعاتو باره کې خبره وکړم چې هغه به تاسو ډیر حیران کړي او ستاسو عقل به کار پرېږدي. لومبۍ واقعه د کال 1915 کې په 5 دسمبر د ماسپښین په 10 منټه او 2 بجې مخې ته راغله. یعنی د یو اس نیوی 5 ټورنیډو بمبر ایرکرافټ یعنی 5 جهازه د فلوریډا نه پرواز کوي، او دی پرواز ته ویلی شي فلایټ 19. او دا 5 جهازه سره سپیشل ټریننګ د پاره نه ځي، بلکې د دوی خپل 3 غنټې روټین ټریننګ وي چې دوی د هغې د پاره ځي. او په دغه فلایټ کې 14 کرو ممبرز وي، یعنی په دې کې 14 عمله وي. او د دې فلایټ د لیډر نیم وي چارلس کیرل ټیلر چې یو ډیر ایکسپرټ پایلټ وي او په ډیرو جنگونو کې حصہ اخیستی وي. دغه رنګه دا 5 جهازونه د فلوریډا نه د ایست یعنی د مشرق په سایډ باندې پرواز کوي. موسم بالکل نارمل وي او د هیڅ قسم څه خطرې علامت نه وي. خو د 2 غنټې پرواز نه بعد چې د سکواډرن کوم لیډر وي چارلس کیرل ټیلر د هغې کمپس کار پرېږدي، بیا هغه خپل بیک اپ کمپس راوکاږي، خو د هغې بیک اپ کمپس هم کار پرېښی وي. اوس هغې ته بالکل پته نه لګي چې هغه چېرته دی او چېرته روان دی. بیا هغه د خپل کرو ممبرز نه تپوس وکړي، خو د هغوی کمپس هم کار پرېښی وي. او چې کله دا سچویشن مخې ته راشي نو دوی بیا ډیر زیات پریشان شي، او بیا د دوی ترمنځ ډیر کنفیوزینګ کنورسیشن شروع شي. یعنی د دوی ترمنځ ډیر د ورختای پیغامونه شروع شي. لکه لومبی پیغام د فلایټ د لیډر د چارلس وي، لکه د هغې پیغام صدا سي قسمه وي: ما دواړو کمپس کار پرېښودو، زه د فلوریډا په تالاش کې یم، زه د ځمکې د پاسه یم، خو ما ته پته نه لګي چې دا کومه ایریا ده. زه کوشش کوم چې د فلوریډا ډایرکشن پیدا کړم، خو دا اوس زما لپاره څه مشکله ده. خو موسم په مزه خرابېږي. اوس د ماښام 4 منټه کم 15 بجې دي. اوس ټیلر دا ګمان کوي چې د هغوی جهاز اوس د گلف آف میکسیکو یعنی د میکسیکو خلیج ته رسیدلی. نو بیا چارلس خپل باقی پایلټانو ته کمانډ ورکي چې موږ ته پکار دی چې واپس لاړ شو. نو واپس فلوریډا ته د تللو دپاره به دوی د ایست یعنی د مشرق په سایډ باندې پرواز کوي. خو بیا د فلایټ کرو ممبرز چارلس ته وایي چې موږ خو آلریډي په ایست یعنی د مشرق سایډ ته یو، موږ ته پکار دی چې د ویسټ یعنی د مغرب سایډ ته لاړ شو. په دې دوران کې د دوی د یو جهاز نه صدا سي قسمه آډیو ټرانسمیشن واورېدلی شي: Damn it, if we could just fly west, we could get home at west. Damn it. یعنی د دوی د فلایټ د سکرو ممبرز د عملي دا شک وي چې واپس د فلوریډا په سایډ باندې د تللو دپاره د ویسټ یعنی د مغرب په سایډ باندې تلل پکار دي. خو موسم په مزه خرابېږي او نور په ښکته کېدو وي او تیاره هم په راتللو وي. په دې دوران کې د ماښام په 4 منټه او 7 بجې باندې د چارلس د سایډ نه اخیری ریډیو ټرانسمیشن راځي: موږ د هر سایډ نه ګیري یو، موږ به کوشش کوو چې ټول د دې ځای نه وځو او یا ټول په دې ځای کې یو ځای ختم شو. د دې نه بعد دا 15 واړه جهازه د همیشه دپاره داسې ورک شي چې د دې هیڅ پته ونه لګي. او تر نن ورځې پورې چاته دا پته ونه لګېده چې اخر دا 15 واړه جهازه چېرته لاړل.
خو بیا د فلایټ 19 د غیبېدلو نه وروسته د سرچ اینډ ریسکیو مرینر ایرکرافټ د خپلې 14 عملې سره د برمودا ټرایینګل په طرف باندې پرواز کوي او د دوی دا میشن وی چې د فلایټ 19 باره کې معلومات وکړي خو بیا د حیرانېدو خبره دا وي چې دا هم غایب شي او د دې هم هیڅ پته ونه لګي لومبی فلایټ 19 د 14 کسانو سره د 15 جهازو غایب شي او بیا د سرچ اینډ ریسکیو مرینر ایرکرافټ د 14 کسانو سره غایب شي بیا د دې د غایبېدلو نه وروسته د لارج سکیل ایر اینڈ سی سرچ اپریشن په نوم باندې یو سرچ اپریشن شروع شي او دا د هغه ټایم د ټولو نه یو غټ سرچ اپریشن وي او د دې سرچ اپریشن مطلب وي د هغه ورک شوي جهازونو پته لګول او دا اپریشن بالکل ناکام شي هغې ته هیڅ قسم څه انفارمیشن ملاو نشي نه خو هغې ته کوم جهاز ملاو شي او نه کوم انسان او دا هغه ایریا ده کوم ته چې برمودا ټرایینګل ویل کیږي. Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. برمودا ټرایینګل د سمندر هغه خطرناکه ایریا ده چېرته چې د 100 نه زیات سمندري او هوایي جهازونه غایب شوي دي او داسې غایب شوي دي چې اوسه پورې د هغې هیڅ پته ونه لګېده خو د حیرانېدو خبره دا ده چې د برمودا ټرایینګل کیسې څه نوي نه دي بلکې د برمودا ټرایینګل دا د دهشت نه ډکې کیسې به 1500 کاله مخکې هم کېدلې دغه رنګې په 1492 کې کریسټوفر کولمبس چې په ورلډ ټور باندې ووتلو یعنی کله چې هغې د ټولې دنیا چکر لګو نو هغه وایي چې کله زه دې ایریا ته ورسېدم نو زما کمپس کار پرېښودو او کله چې یو شپه ما د خپل جهاز نه د اسمان په طرف وکتل نو ما په دې ټایم کې څه یو عجیبه رڼا ولیده ما د اور یو غټه ګوله ولیده چې د اسمان نه را روانه وه او په سمندر کې پریوتا او دغه رنګ دا میسټري د دې ځینه شروع شوه او دې ته مختلف نمونه ورکړل شو لکه د ګریویارډ آف د اټلانټیک د سی آف ډومز او سرګسو ګریویارډ او دا هغه نمونه دي چې د 18مې صدۍ نه تر 19مې صدۍ پورې استعمال شوي او دا رنګ برمودا ټرایینګل نوم په 1944 کې استعمال شو په 1944 کې د ارګوسی په نوم باندې یو میگزین چاپ شو او په دې میگزین کې د وینسټ ایچ ګاردیس په نوم باندې یو کس چې هغې یو آرټیکل لیکلو چې د هغې ټایټل و د ډیډلی برمودا ټرایینګل او دا ړومبی ځلو چې دې ته برمودا ټرایینګل نوم ورکړی شو او په دې آرټیکل کې هغه واقعات راجمع شوي وو کوم چې په برمودا ټرایینګل کې مخې ته راغلي وو د دې نه بعد د برمودا ټرایینګل میسټري ډیره پاپولر شوه د دې نه بعد په دې باندې څه کتابونه هم ولیکلی شو دغه رنګې د دې نه بعد په دې باندې فلمونه هم جوړ کړی شو او تر دې چې په دې باندې ګانې هم جوړې شوې او بله خطرناکه او حیرانونکې واقعه په 1918 کې مخې ته راغله په هغه وخت کې د نیوي د ټولو نه یو غټ او یو فاسټست جهاز و په 1918 کې د مارچ په 4 تاریخ په دې جهاز کې 306 کسان کېناستل او واشنگټن سره یو ښار دی د ویسټ انډیز بالټیمور په نوم د هغه ځینه دا جهاز د برازیل په طرف باندې روان شو او په دې جهاز کې د خلکو نه علاوه 1100 ټنه منګنیز هم او دا لاره د 9 ورځو د سفر لاره وه جهاز په سفر باندې روان و او موسم هم بالکل صحیح و او د تللو په وخت کې د شپ د خوا نه یو میسیج راغلو ویدر فیر آل ویل یعنی موسم بالکل صحیح دی خو دا یو اخیری میسیج و ځکه چې کله دا جهاز لاړو نو بیا د دې هیڅ پته ونه لګېده
او دا داسې غایب شو چې تر نن ورځې پورې د دې جهاز هیڅ پته ونه لګېده او د دې نه بعد د خلکو په زړونو کې یو یره خوره شوه ځکه چې دا د یو اس د نیوي د ټولو نه یو غټ جهاز و او په دې کې سوارو 306 کسان هم غایب شول اخیر دا څنګه غایب شو او دا څنګه کېدلی شي که چېرته تاسو دې میسټري حیران کړي یې او ستاسو په زړونو کې یو یره پیدا شوي وي نو د دې نه هم خطرناکه او حیرانونکې د ایلن آسټن میسټري ده په 1981 کې د ایلن آسټن په نوم باندې 210 فوټه یو اوږد جهاز و کوم چې د لندن نه د نیویارک په طرف باندې تللو په هغه وخت کې به دا سفر کېدلو او دا یو عام سفر و او دې سفر دوران کې دوی ته یو ان آیډنټیفاید جهاز ملاو شو یعنی داسې یو جهاز چې د هغې شناخت نه کیږي د بهر نه خو دا جهاز بالکل یو نارمل جهاز معلومېدلو خو د حیرانېدو خبره دا ده چې په دې جهاز کې دننه هیڅ کوم یو انسان نه و یعنی په دې کې دننه کوم یو کرو ممبر نه و نو د ایلن آسټن کیپټن دا فیصله وکړي چې زه دې جهاز ته دننه ورځم او هغه دا معلومول چې آیا اخر په دې جهاز کې دننه څه شوي دي خو د دې لپاره هغه لومبی 2 ورځې انتظار وکړي مطلب که دننه کوم انسان وي نو هغه به موږ ته ضرور ریسپانس راکړي خو 2 ورځې هغې ته کوم ریسپانس میلاو نشي نو بیا کیپټن په دې جهاز کې دننه قدم کېږدي نو هغه چې کله دننه وګوري نو په دې کې دننه ډېر زیات سامان پروت وي په هغه وخت کې د پایریټس یعنی د سمندري غلو ډېره زیاته خطر وي ځکه چې هغوی به د جهازونو نه سامان اخیستلو او تښتېدل به خو دلته دا خبره بالکل الټه وه ځکه چې سامان بالکل صحیح پروت خو انسانان نه وو خو د دې نه بعد د ایلن آسټن کیپټن دا فیصله وکړي چې موږ به څه کرو ممبر یعنی څه عمله به دې جهاز ته واړو او موږ به دا جهاز د ځان سره بوزو او موږ به مخکې سفر یو ځای وکړو دغه رنګې 2 ورځې دوی یو ځای سفر کوي او مخکې روان وي خو بیا یو طوفان راشي او دا دواړه جهازونه د یو بل نه جدا کړي نو کله چې طوفان ودرېږي نو د ایلن آسټن کیپټن د هغې جهاز د پیدا کولو کوشش شروع کړي او لږ وخت بعد هغه د سپای ګلاس په ذریعه باندې هغه جهاز لرې وګوري او چې کله هم هغه ورنږدې شي او وګوري نو د حیرانېدو خبره دا وي چې په دې جهاز کې یو ځل بیا کوم انسان نه وي یعنی چې کوم کرو ممبرز یعنی کوم عمله په دې کې وه هغه اوس نشته او د هغې هیڅ نام او نشان هم نه وي هیڅ پته یې نه لګي چې چېرته غایب شول چا غایب کړل او څنګه غایب شول دا پته خو نه لګېده خو د حیرانېدو خبره دا وي چې دا جهاز بالکل صحیح وي په دې کې چې کوم پروت سامان وي هغه هم بالکل په خپل ځای باندې صحیح پروت وي خو یو ځل بیا د ایلن آسټن کیپټن دا فیصله وکړي چې دا جهاز به د ځان سره ضرور وړي او یو ځل بیا خپل سکرو ممبرز دې جهاز ته واړوي او مخکې سفر شروع کړي او 2 یا 3 ورځې بعد یو ځل بیا طوفان راشي او دا جهاز یو ځل بیا د دوی نه جدا شي او چې کله طوفان ودرېږي او دوی جهاز وګوري نو یو ځل بیا په دې کې کوم انسان نه وي چې کله دا جهاز واپس راشي او د ایلن آسټن د جهاز دا اونر یعنی دا مالک چې کله دا قصه واوري نو ډیر زیات ویریږي او کله چې دا جهاز واپس راشي او د ایلن آسټن د جهاز دا اونر چې کله دا قصه واوري نو ډیر زیات ویریږي او دومره ویریږي چې هغه دا جهاز د جرمن په یو کمپنۍ باندې خرڅ کړي چې هغوی بیا د دې جهاز نوم بدل کړي او دې ته میټا نوم کیږدي خو د حیرانېدو خبره دا ده چې دا صرف یو قصه ده د دې چاته اوسه پورې پته نه لګي چې آیا دا حقیقت دی او که دروغ اوسه پورې چاته د دې د حقیقت پته نه ده لګېدلې ځکه چې دا قصې دومره پخوانۍ دي چې د دې ویریفای کول ډیر مشکل دي او هغه کیسې چې هغه د پخوا وخت نه را روانې وي او د هغې څه حقیقت نه وي معلوم نو داسې قسمه کیسو ته لیجنډ یا اربن لیجنډ ویلی شي او د ډیرو ماهرینو دا نظریه ده چې برمودا ټرایینګل هم یو لیجنډ دی او دې ته ویلی شي د لیجنډ اف برمودا ټرایینګل
د برمودا ټرایینګل د دې خوفناک واقعاتو شاته اخیر څه ریزن کېدلی شي؟ نو په دې باندې مختلف تیوریز لیکل شوي دي. لکه څه خلک وایي چې د دې شاته د ایلین لاس دی، مطلب هغوی وایي چې ایلین راغلی وو او دغه جهازونه او دا خلک یې د ځان سره وړي وو. او بیا څه خلک وایي چې دې ایریا کې یو سی مونسټر یعنی یو غټه بلا ده او دا ټول کار هغه کوي. او څه خلک بیا وایي چې د سمندر دا ایریا څه داسې ده چې په دې کې جهاز سفر نشي کولی، چې په دې وجه باندې دا د حادثې سره مخ کیږي. تاسو کتل چې دا تیوریز خو ډیر عجیبه دي، خو اوس موږ د هغه تیوریز طرف ته ځو چې هغه څه ساینټیفیک دي او د دې نه څه مختلف دي. د برمودا ټرایینګل باره کې څه ماهرین وایي چې دغه ایریا یو شیلو ایریا ده، یعنی دلته د اوبو مقدار ډیر زیات کم دی. یعنی په خوا زمانه کې به چې کله دې ایریا ته جهاز داخل شو نو د کم اوبو په وجه باندې به هغه دلته گیر شو. او دویمه وجه ده د هریکین یعنی طوفان. که تاسو ته چېرته پته وي یعنی په ټوله دنیا کې زیات طوفان په چاینا کې راځي، او دویم نمبر په یو اس کې، او په یو اس کې بیا په فلوریډا سټیټ کې راځي کوم چې په دې ایریا کې دی. او تھرډ ایکسپلینیشن د میتین هایډریټ دی، یعنی په سمندر کې بیا داسې ډیر ځایونه دي چې په هغه کې میتین هایډریټ ډیر په زیات مقدار سره ملاویږي. په استرالیا کې څه ساينسدانانو دا ایکسپریمنٹ وکړو چې کله په اوبو کې د میتین هایډریټ ببل په زیات مقدار سره وي نو په دې سره د اوبو ډینسټي یعنی کثافت کمیږي، چې په دې وجه باندې جهاز مخکې نشي تللی او غیبیږي. نو د برمودا ټرایینګل باره کې هم د ماهرینو دا نظریه ده، یعنی په دې ایریا کې د میتین هایډریټ مقدار ډیر زیات دی، او هر کله چې د میتین هایډریټ ببل په زیات مقدار سره د یو جهاز لاندې راوځي نو هغه جهاز بیا د حادثې سره مخ کېدلی شي. دا خو د هر چا خپله نظریه وه. څوک وایي د دې مسټري شاته دا وجوهاتو، څوک څه وایي او څوک څه، خو اوسه پورې اصل حقیقت چاته نه دی معلوم شوی چې آخر دا دومره په سلګونو جهازونه څنګه غیب شول. د دې اصل پته اوسه پورې چاته نه ده لګېدلې. خو بیا څلورم ایکسپلینیشن ټولو کې ډیر عجیبه ایکسپلینیشن دی، او زما په خیال بیا ټولو کې دغه ایکسپلینیشن ډیر صحیح ایکسپلینیشن دی، ځکه چې دا ایکسپلینیشن د هیومن سایکولوژي سره ریلیټډ دی، او دې د نوم ورکړی شوی دی بارډر ماینهوف افیکټ یا د فریکوینسي ایلوژن. بارډر ماینهوف افیکټ یا د فریکوینسي ایلوژن دا یو سایکولوژي افیکټ دی، مطلب دا ډایرکټلی د انسان د اعصابو سره تعلق ساتي. مطلب چې کله هم موږ یو څیز ډیر زیات نوټس کړو نو بیا هغه څیز زموږ خواوشاته ډیر زیات په نظر راځي. مطلب لکه اکثر موږ سره داسې وشي، مطلب موږ یو موبایل واخلو او بیا چې چا سره هغه موبایل وي نو ډایرکټلی زموږ نظر په هغې باندې پریوځي، او بیا زموږ داسې یو سوچ جوړ شي چې مطلب دا موبایل ما واخیستو او اوس هر چا سره دا موبایل دی، خو په حقیقت کې داسې نه وي چې تا دا موبایل واخیستو او د هغې نه بعد هر چا سره دا موبایل دی، بلکې حقیقت دا وي چې کله تا دا موبایل واخیستو نو د هغې نه بعد بیا تا دا نوټس کول شروع کړل، نو اوس ځکه د هر چا په لاس کې تا ته دا موبایل په نظر راځي. او بیا دغه خبره سیم د برمودا ټرایینګل هم ده. دا خبره خو بالکل حقیقت ده چې د دنیا ډیر غټ غټ جهازونه په برمودا ټرایینګل کې غیب شول او د هغې هیڅ پته ونه لګېده. خو تاسو دا خبره هم په یاد وساتئ چې د دنیا داسې ډیر ځایونه او داسې ډیر سمندرونه دي چې هلته هم د دنیا غټ غټ جهازونه داسې غیب شوي دي چې د هغې هیڅ پته نه ده لګېدلې. لکه که چېرته تاسو وګورئ نو په جاپان کې هم د برمودا ټرایینګل په شانتې یو سیم ایریا ده چې هغې ته ویل کېږي د ډریګنز ټرایینګل. په دې کې هم د برمودا ټرایینګل په شانتې داسې ډیر خوفناک واقعات شوي، لکه په دې ایریا کې په 1945 کې د ایسکس ایمو ایرکرافټ غیب شوی و، او دا داسې غیب شوی و چې اوسه پورې د دې هیڅ پته ونه لګېده. دغه رنګ سیم په همدې ایریا کې یعنی په ډریګنز ټرایینګل کې په 1980 کې د ډربي شایر په نوم باندې د بریټش یو غټ جهاز و چې په ډریګنز ټرایینګل کې اچانک غیب شو، خو اوسه پورې د هغې هم هیڅ پته ونه لګېده. مطلب که چېرته تاسو وګورئ نو د برمودا ټرایینګل او د ډریګنز ټرایینګل ایریا بالکل سیم ده.
خو بیا هم برمودا ټراینګل ته زیات لایملایټ ملاویږي. که چېرته تاسو وګورئ نو زیات آرټیکلز هم په برمودا ټراینګل لیکل شوي، اکثر فلمونه او کهانیان هم په برمودا ټراینګل باندې جوړ شوي دي او د هغې مین وجه دا ده چې خلک دا ډیر زیات نوټس کوي او همدا وجه ده چې د خلکو په نظر باندې صرف برمودا ټراینګل راځي. د لری کوش په نوم باندې یو ژورنالیست دی، هغې یو کتاب لیکلی چې د هغې نوم دی د برمودا ټراینګل میسټري سولف. د دې کتاب په شروع کې هغه واقعات لیکل شوي دي کوم چې په برمودا ټراینګل کې مخې ته راغلي وو، خو هغه پر خپل کتاب کې وایي چې د برمودا ټراینګل څه واقعات خو بالکل صحیح دي، خو بیا په وخت تېرېدو سره کله چې د برمودا ټراینګل میسټري مشهوره شوه نو بیا خلکو د ځان نه کیسې جوړې کړې چې د هغه کیسو بیا حقیقت سره هیڅ تعلق نه و. لکه د ایلن اوسټن چې کومه واقعه ده د دې باره کې هم ډیر ماهرین وایي چې د دې حقیقت سره څه تعلق نشته. د لوید لیست په نوم باندې یو ویب سایټ دی او دا داسې ویب سایټ دی په کوم کې چې د دنیا د ګوټ د سمندري جهازونو د حادثاتو واقعات راجمع شوي دي، خو بیا په دې ویب سایټ کې د برمودا ټراینګل یو واقعه هم نشته او نه دا ویب سایټ دا تسلیموي چې د برمودا ټراینګل میسټري یو حقیقت ده. نو امید ساتم چې دا د برمودا ټراینګل میسټري به ستاسو خوښه شوي وي او تاسو ته به ډیر معلومات حاصل شوي وي. نو د بلې ویډیو د راتلو پورې مونږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.